محمد اشرف غني د دوحې سولې تړون چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوې یوه معامله وبلله. دا چې څنګه ولې ملګرو که تاسې هم غواړئ چې پوه شئ د ویډیو تر پای راسره پاتې شئ او د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره پښتو نیوز چینل سبسکرایب کړئ. محمد اشرف غني د دوحې سولې تړون چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوې یوه معامله وبلله او روان وضعیت یې د همدې تړون او په تیر نظام کې د فاسدو او خویندونکو عناصر د ابن الوقتۍ د مستقیمې پایلې په توګه یاده کړه. مخکینی افغان ولسمشر د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز یوه ناورین وباله. نوموړي د ښځو پر کار او آزاد ژوند او د نجونو پر زده کړه بندیزونه د هغه حق تر پښو لاندې کول یاد کړل چې خدای خلکو ته ورکړي دي. ښاغلي غني وویل چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان تعلیمي نظام د پاکستاني مدرسو د خشک نظام تابع شو او د هغوی پر یوه څانګه بدل شوی. د افغانستان سړو سیمو کې 2 ورځې وروسته نوی کال ښوونیز کال پیلیږي، خو داسې نښې نه ښکاري چې د طالبانو حکومت دې د نجونو تړلي ښوونځي پرانیزي. طالبان تل ادعا کوي چې د نجونو پر زده کړو بندیز لنډمهاله ده او پر ترتیب جوړولو بوخت دي، خو نږدې 550 ورځې کیږي چې د ښوونځیو پرانیستو لپاره د پام وړ ګامونه نه دي اخیستل شوي. قدرمنو دوستان، دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښه وخت.